سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. په موږ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته خوشحال سعادت وایي چې اسلامي امارت افغانستان رښتینی بچیان دي او هیڅ کله به په خپله خاوره سودا ونه کړي. د افغانستان د جمهوریت نظام پخوانی جنرال خوشحال سعادت په خپل وروستیو څرګندونو کې ویلي دي چې طالبان د افغانستان رښتینی او اصلي بچیان دي. دوی به هیڅ کله پر افغان خاوره معامله ونه کړي. همدارنګه زیاته کړې ده چې دوی زموږ او نورو افغانانو هغه شکونه غلط ثابت کړل چې ګواکې طالبان د پاکستان نیابتي ډله ده. نوموړي دا هم وویل چې د مکتبونو په شمول ډیری ستونزې شته. هغه زموږ د طالبانو سره کورنۍ ستونزه ده او ترې راضي هم نه یو، خو د پاکستان خلاف یې دریځ او پالیسي ډیره عالي ده. او په دې اول درې په جمهوریت وخت کې او په دې اول درې کالو کې د سقوط نه بعد چې ما شخصا زه ګورم چې موږ د طالبانو په باره کې درلودل هغه غلط ثابت شو. یعنی زه د خپل زما برداشت او د نورو برداشت غلط و چې ګویا طالبان به القبه گوش غلامانی د پاکستان. دا مطلق غلط ثابت شله. زه د هغې طرفداري او سخنګویي نه کوم، بیا هم وایم ځکه واقعیت یعنی حقایقو دا واضح ښکاره کړل چې دا خلک نه دي القبه گوش د پاکستان، ورسره لګیا دي والو ټکول کوي، نور برنامې پسې روانې دي او نور ارامه خوله ناست دي. تاسو وګورئ دریم کس د داعش په پنجاب کې مړ کړو، هېڅ غږ هم نه کوي. داعش سرجګۍ د ټک هلته وليه بسم الله الله اکبر. دا د دې پروفیشنالیزم ښکاره کوي. دا خو واضح خبره ده. او هغلته چې څوک چې توانایي نه لري هغه چغې وایي د لرې نه چغې وایي هله داسې دي حقوق د فلاني دغه شول دا وشول دا وشول. ارامه خپل کار مخ ته وړي دی خلک. ولې چټي په غرب کې موږ ټول ناست دي چټي چټي هره خبره چې زموږ د افغانستان د طالب په مقابل سره دی چې ګوره زه موافق یم دوستانو سره چې د افغانستان د نجونو د ښځو د حقوقو د نورو موضوعاتو کې باید موږ خپل غږ پورته کړو. ولې هره خبره چې فعلا د طالبانو په ضد باندې کیږي په افغانستان کې هغه د پاکستان تبرګي ته هغه ورکوي، هغه لاس دې ته د بادامو تبرګي ته د بادامو لاس ته ورکوي. ځکه پرایورټي یا اولویت څه شی دی؟ خو پاکستان په مقابل کې ده. داخلي جنجال چې زموږ طالب سره دی خو بعدي خبره ده. خو اوس د اوسنی غم ګل کړه، اوس چې اور لمبې د پاکستان سره د دې باندې خبرې باید